د دوی سره فرضي ډیورنډ کرښه فردي کرښه لرو، نو له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو. طالب وزیر د عاصم منیر په زخمونو مالګه واچوله. وایي افغانستان له پاکستان سره کوم رسمي سرحد نه لري. دا چې نور څه ویلي او افغانانو څه غبرګون ښودلی، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. او موږ له دوی سره خپله صفري نقطه نه لرو، دا زموږ د دوی په مابین کې یو فرضي کرښه ده. ډیورنډ فرضي کرښه چې د پاکستان د پلار یعنې انګریز لخوا پر افغانانو تپل شوې او د پاکستان له جوړېدو څخه تر اوسه پورې هیڅ افغان او هیڅ افغان حکومت په رسمیت نه ده پیژندلې او نه به یې وپیژني، ځکه دا کرښه یو ملت سره جلا کړی او د افغانستان په خاوره یې خېټه اچولې. دا چې د وروستیو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ جنجالونه زیات شوي او د عاصم منیر خبرو طالبان لا غوسه کړي، نو اوس طالبان هم هغه خبرې ډېرې تکراروي کومه باندې چې پاکستاني ریاست نه یوازې دا چې کیږي بلکې سم اور پرې اخلي. تازه خبر دا دی چې د قبایلو او سرحدونو د چارو وزیر نورالله نوري وایي افغانستان له پاکستان سره کومه رسمي پوله نه لري. ښاغلي نوري دا خبره د تورخم لارې د لیدو په ترڅ کې وکړه. وی ویل چې د ډیورنډ کرښه یوه فرضي کرښه ده. د زیاته کړه موږ له پاکستان سره د ډیورنډ په نوم فرضي کرښه لرو، رسمي پوله نه لرو، صفري سرحد نقطه هم نه لرو. زموږ ترمنځ یوه فرضي کرښه ده. د افغانستان هیڅ دولت د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې او نه به پیژني. پاکستان د طالبانو د اسلامي تحریک له پخواني مشر او مؤسس ملا عمر اخوند څخه هم غوښتي و چې دا کرښه د پولې په توګه په رسمیت وپیژني، خو هغه د پاکستان دا غوښتنه په کلکه رد کړې وه. تېره ورځ طالب فعال جنرال مبین هم خوست کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ډیورنډ فرضي کرښه هیڅ افغان ته د منلو نه ده، ځکه دې کرښې یو ولس او خلک سره جلا کړي. عام افغانانو بیا د طالب وزیر ریاض دریځ ستایلی او وایي طالبان که داسې ملي دریځونه ونیسي نو د خلکو منځ کې به محبوبیت لا ډیر شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.